بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن شپږیشتم د اپریل کال 2018 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په دې خپرونه کې د افغانستان پاکستان او د پاکستان کې د عملیات یو مختصر غونډې خبرونه لرم. نور موضوعات ټول نړیوال دي. د ایران او د امریکای ترمنځ د مذاکراتو خبره، د ایران د وزیر خارجه لنډ غوندې سفر پاکستان ته او بیا ډېر ژر د هغې نه د وتلو چې د امریکا د استازو ته انتظار یې ونه کړ. همدارنګې نور مهم نړیوال موضوعات دي چې ستاسو حضور ته یې وړاندې کوم. هیله ده چې دا برنامه تر اخره وګورئ او د ده د هغه مهمو ټکو نه چې تاسو لپاره مې راټول کړي د هغه نه ګټه اوچته کوئ. په لومړي خبرونو کې دا دی چې په د ډیورند د کرښې هغه اړه په بنو کې د پاکستان په پوځي اډه باندې برید شوی دی. کافي د عسکر وژل شوي دي، بالخصوص د اس اس جي کمانډو او د سی ټي ډي د جنایي د ترهګرۍ د ډلې عساکرو دا وژل شوي دي. همدارنګه په کراچۍ کې د ټي ټي پي د خپل د لومړني عملیات چې پس له څه مودې نه را شروع کړل، د موټریز یو بم چاودنه کړې ده چې پوځ ته او هلته نورو وګړو ته کافي زیان ولی دی. همدارنګې په وزیرستان شمالي کې مجاهدینو پر دریو نظامي اډو باندې برید کړی دی. درې وار نظامي اډې وهلي دي، فتح کړي دي، پوځیان څه وژل شوي دي، څه تښتېدلي دي او لویه کامیابي د مجاهدینو لاسته ورغلې ده. همدارنګې په بلوچستان کې د نفتو او غازو په دولتي نفتو غازو په پایپلاین باندې حمله شوې ده او هلته 9 د پوځیان د پاکستان وژل شوي دي چې دا په د بلوچستان په چاغي سیمه کې دا عملیات ترسره شوي دي. همدارنګې د پېښور خیبر پښتونخوا په 400 کې هم یو برید ترسره شوی دی. ویل کېږي چې پوځیانو ته مرګ ژوبله ور اوښتې ده. راځم په نړیوال موضوعاتو کې څرنګه چې تاسو معلومه ده عباس رخشي د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته راغی او دا چې راتله د ځان سره یو لیکلی مکتوب د خپل د په حساب د حکومت د خوانه یا د خپل دغه روحاني مشر د خوانه پاکستان ته راوړه، ځکه چې هلته د نړۍ کې د پروپاګندونه کوي امریکایانو دا چې د دې منځ کې اختلاف دی او رخچي چې دی باصلاحیته نه دی. دا موضوع یې ختمه کړله ځکه چې په ایران کې 3 با قدرت نظامی کسان دي چې نظام فعلا کنټرولوي. هغه محسن رضایی دی، احمد وحیدی د سپاه پاسدارانو مشر دی، رئیس دی چې ټولو نه قوي دی. باقر ذوالقدر دی چې دا د لاریجانی زیناسه دی د شورای امنیت رئیس دی. دا نظامی څنګه ده. په سیاسي برخه کې قالیباف دی، عراقچي دی، پزشکیان دی او دا نه خط چې لیکل شوی او دغه کوم یو فیصله چې دی کړې وه او دی راوړله پاکستان ته وسپارله چې امریکا ته یې ورکړي. دا د دې ټولو نظر دی. دې کې دوی دا نشي ویلی چې دې کې دا دی او هغه دی، ځکه قالیباف وویلی چې دلته نه دا نشته دی چې دا تندرو دی او دا نرم دی او دا دغه دی په حساب بدلون غوښتونکی دی. دی ویلي چې ټول انقلابي دي، ایرانیان ټول انقلابي دي او دا انقلابیانو نظر دی. دا مونږ دا که او د دې خبره تلله چې ګویا عراقچي چې دلته راځي نو کوشنر او ویټکاف به هم د امریکې نه رارسي او دوی سره به ملاقات کوي چې د هغې د بابت نه عراقچي ویلي چې نه زه دوی سره ګورم او نه مستقیم کوم ملاقات کوم. خط یې ورکړ او ویلي چې دی ځي عمان ته او د عمان نه ځي ماسکو ته او هغې سره په ځینو موضوعاتو باندې خبرې کوي. دا د دوی دغه او په همدې بابت باندې کله چې دا رد کړله چې دا نه راځي، د هغه نه د امریکا نه خبر دا راغی چې ډونالډ ټرمپ ویټکاف او کوشنر ته ویلي چې تاسو خیر سفر اسلام آباد ته مه کوئ ځکه چې ایران حاضر نه دی چې تاسو سره وګوري، نو تاسو مه ورځئ. عباس په عراقچي په اسلام آباد کې د کوشنر او د دې د راتګ باوجود یې ویلي که رام شي زه ورسره نه ګورم. هغه د پاکستان ته ویلي تاسو سره دې وګوري او دغه زمونږ سم د غوښتنې دي یا د دې څه ځواب دی، مونږ دا دی کې لیکلی دی.
منګه مذاکراتو میز ته نه راځو او جنګ که برید کوي بېغمه دې وکړي، موږ جنګ ته آماده یو او د کېږو. چې یعنې دې ځای کې د امریکایانو هغه ګواښ یې مات که چې دوی کوم ګواښ ورکوه چې منګه که تاسو دا ونه کوئ موږ په تاسو وار کوو. ایرانیان ویل چې وار کوي بلکل یې کوه. په ضمن کې بل خبر دا راغی چې مارکو روبیو او جي ډي وینس همدارنګې په امریکا کې تیار وو که چېرته په اسلام آباد کې لږ پرمختګ کېږي نو دوی به تیاري ته خیږي او اسلام آباد کې به کوزیږي. او کوشنر او وټکاف به ګډون نه کوي ځکه چې ایرانیان د دوی سره خوشحاله نه دي په ناسته کې. نو دوی دا ځلې دا تصمیم نیولی چې مارکو روبیو او جي ډي وینس به کینی. اما ایرانیان ویل چې یو سره هم نه کینو، به د دواړو نه دوی دلته بلکل پاتې راغلل. او اوس د دې نه معلومیږي چې امریکایان دي چې د مذاکرات غواړي، امریکایان دي چې اوربن غواړي او دوی وایي چې ایران وزرزاري کوي، خو ایران خو هغه دی ورته وایي چې موږ دا نه کوو، راځئ حمله کوي، برید کوي، زور وهي، څه شی چې کوي، خو د تنګي هرمز نه درته تېرېدونکی نه یم، په هېڅ قیمت درته نه تېرېږم. همدارنګې ډونالډ ټرمپ مسله بله دا ده چې که دغه مذاکرات ولې ډونالډ ټرمپ دومره په شدت سره غواړي چې دی منتظر دی چې ایران اشاره وکړي او دوی په طیاره کې کیني اسلام آباد ته لاړ شي او دا مسله یو طرفه شي. هغه دا دی چې د قانوني لحاظ نه کله چې په 28 د فبروري باندې امریکا په ایران باندې برید وکړ، د اسرائیل د برید نه پس د یو ځای هغوی سره یو ځای شول. مخکې دې نه دی باید کانګرس ته تللی وی، اجازه یې باید اخیستی وی. د کانګرس نه اجازه وانخیستله، جنګ ته لاړه. د امریکا په قانون کې دا دی چې که ته جنګ ته ځې نو کانګرس ته به راځې، هغې ته به دا تشریح کوي چې ځکه بیا جنګ پیسې چې دی کانګرس ورکوي، هغه بل څوک نه ورکوي. کانګرس بل پاس کوي چې 100 میلیارډه ورکړه، 50 میلیارډه ورکړه، چې څومره غواړي هغه ورته ورکوي. که اجازه یې ورکړي دي جنګ کې، اجازه یې نه ورکړي، یو روپۍ هم نه ورکوي. نو په دې لپاره رئیس جمهور د امریکا هیڅکله جنګ ته بدون د کانګرس د اجازې نه ځي. او که لاړ شي قانون دا دی چې د جنګ چې کله شروع شو د جنګ 80 ورځې چې پوره کېږي دا باید کانګرس ته راشي، یعنی دا باید د کانګرس ته راشي او اجازه واخلي. او که جنګ یې مخکې په دې 2 میاشتو کې تمام کړی و بس تمام کړی به بیا ضرورت نشته کانګرس ته. که به اجازې شروع کړو که به اجازه بیا دغه نه دی، خو کانګرس ته به راځي راپورټ به ورکوي چې موږ لاړلو دا جنګ هم وکړه، دا جنګ موږ وګټه، یا هم بایله رپورټ به ورکوي. نو دا جنګ به ختمي، د اجازې مسله به نه وي، د خبر مسله به وي. دلته اوس 15 ورځې پاتې د مۍ اولې ته او د 2 میاشتې پوره کېږي. او ډونالډ ټرمپ 2 لارې لري، یا خو دا دی چې باید وربند وکړي چې هیڅ کانګرس ته لاړ نشي. بله لاره دا ده چې بمبارد وکړي زر 2-3 ورځې ایران ووهي او ووایي چې ما خپل اهداف ترلاسه کړل، ایران ختم شو، زه کامیاب شوم، بس جنګ ختم شو، خپل اعلان وکړي، بیا کانګرس ته تګ ته ضرورت نشته. که نه وربند وشي او نه جنګ تمام شي او نه برید وکړي نو بیا به دا کانګرس ته ځي. او کانګرس ته که لاړه، کانګرس کې د غوښتنې رد کړلې، دا ناکام شو. دغه کم جنګ چې د تیرو 2 میاشتو کې شوی، اته 50 ورځو کې شوی، د کې چې څومره مصرف شوی دی، څومره قتل او قتال شوی، دا غیر قانوني حسابیږي. او چا چې دا کړی په دې کې قتل او قتال شوی هغه مجرم حسابیږي، ځکه چې کانګرس اجازه نه ورکړه تا ولې جنګ ته لاړې. نو دلته د ډیر مهم ټکی دی، ځکه امریکا غواړي چې یا ایران سره مذاکرات ته کینی مسله یو طرفه کی، او کني دفتن یو برید وکي، او 28 29 د 10 څلور ورځې مخکې دی 2-3 ورځې به کلک بمبارد وکي، بیا پس هغې به وایي چې ما خپل اهداف ووهل، بس مسله به یو طرفه کی. دا د دې مخکې انتخاب دی، دغه دی کولی شي په دغه څو لارو باندې خپل مسله یو طرفه کی. نو ځکه دوی منتظر دي چې یا مذاکرات وشي، که مذاکرات نه کېږي چې دوی برید وکړي، ځکه چې هلته داخل د امریکې کوم فشار پې ډېر زیات دی چې دا جنګ تا شروع کړی، دا درست جنګ نه دی، دا خلاف د نړیوالو مسایلو دی او دا باید قابل قبول نه دی. همدارنګه پاکستان ادعا لري وایي چې عراقچي چې عمان او مسکو ته تللی دی د هغې ځای نه بیرته اسلام آباد ته راځي، او مارکو روبیو او جي ډي وینس به راځي، مذاکرات به بیرته د سره شروع کیږي، کوشنر او وټکاف به پکې نه وي. دا د ایران د وزیر په حق د پاکستانیانو نظر دی
چې ما هغه مخکنی خبر مې تاسو ویلې چې هغې ته خبر ورکړ ولاړه ویلې چې نور ځم زه د امریکایانو سره نه ګورم خو پاکستانیان دا وایي چې نه دی ځي دوره پوره کوي بیرته دلته راځي. همدارنګې اسرائیل یو افواط یو پروپاګند دغه کړی دی چې نتنیاهو سرطان دی مریض دی او دا د مثانې تکلیف لري د پروستات تکلیف لري او د سرطان دی ځکه دا مهلک مرض دی یعنی مړ کیږي. خو ویل کیږي چې دا د نتنیاهو هغه پروګرام ته تیاری دی که چیرته امریکا اوربند وکړي او جګړه بند شي خو د حکومت خو سقوط کوي او دا محاکمې ته کش کول کیږي بنان دې ځان ته دا دغه وکړه چې د سرطان مریض دی که چیرته بیا جنگ ودرېږي او دا محکمې ته کش کیږي که دا ورته وایي چې دا سرطان مریض دی او عمر خلاص دی مړ کیږي نو هغې بیا محاکمه نه کوي. دا یو اروپا کې ودیځ کې یو قانون دی که څوک د سرطان تکلیف باندې مبتلا او په مرګ خطر ورته متوجي بیا که محاکمه دغه بیا هغه محاکمه نه کوي لپاره دی چې وایي دا خاص مري محاکمه ورته نه کوي. نو دا کېدای شي دغه لپاره دغه یو لارې ځان ته جوړه کړي چې ځان د دې مرګه خلاص کړي. بل خبر دا دی چې مکرون وایي امریکا یو غیر قابل اعتماد اتحادی ملک دی چې په دې باندې اعتماد نشي کولای انسان ځکه دا غیر دغه باندې داسې احتمالي حالت معلوم نه دی. اروپایي ټولنې د سایپرس په غونډه کې چې پرون وشوله او په هغې کې غیر د اروپایي نه ځینې عربي ملکونه هم و چې سوریه هم پکې و لبنان هم پکې و مصر هم پکې و او همدارنګې ځینې نور ملکونه هم پکې و دی هلته ګډون وکړه. دی ویلي چې د ایران په خلاف تحریمات باید نرم کړلی شي او د ایران سره باید خبرې وشي. دی اروپایان غواړي چې یعنی که ایران سره خبرې وکړو پټرول موږ ته راکړي موږ امریکا څه کوو زموږ خپل مفادات د امریکې خپل جنګ وکړه خپل د ګټو لپاره یې وکړه زموږ لپاره خو یې څه نه دي کړي. همدارنګې ایران وایي چې د هرمز تنګی به نه خلاصېږي. امریکا وایي چې جنګ ختمولو لپاره کوم معیار او معیاد نه دی تعیین شوی یعنی کېدای شي دا جنګ ډېر وګودي دا د دوی یو نظر دی چې ورکړی دی. همدارنګې د امریکایي کشتیګانې چې په دې سیمه کې دي چې د تنګي هرمز خواته دی غواړي د جنگ په صورت کې راوړي په هغې کې یو اس اس ټریپولي دی ابراهام لینکن دی یو اس اس باکسر دی یو اس اس مسترال دی جورج ډبلیو بوش دی دغه دی اف اس چار دیګول دی د فرانسې د رئیس جمهور په نوم باندې دا کشتۍ ده جرل فورد دی ایزنهاور دی. دا اته کشتیګانې دي لوی د امریکا چې د سیمه کې دي او دی که برید کېږي د دغې په ذریعه باندې به دوی برید کوي. خو ایران وایي که چیرته دوباره جنگ شروع شي د امریکا د اډوکو د ماتېدو آواز به نړۍ واوري او دا اډوکې به ټول ورته موږ مات کړو. دا دی دغه دی. همدارنګې د درې ملکونو یعنی د چین روسیې او ایران ترمنځ یو نظامی پیمان د امضا کېدلو امکانات شته چې دوی به د تسلیحاتي ملګرتیا یو بل سره به کوي یو د بل د دفاع لپاره به ودرېږي. همدارنګې ایران د اسرائیل دوه کشتیګانې نیولې دي او تنګي هرمز نه راوړي دي په خپل بندر کې ودرولې دي چې د ایران د قوانینو نه اطاعت یې ونه کړ نو ځکه دوی دا ونیولې او راوړلې. هر هغه کشتۍ چې د ایران کم قواعد او قوانین چې هلته وضع کړي د هغې نه تخلف وکړي هغه نیول کېږي او دغه رقم ته قرنطین کېږي. د کویت په سرحدي سیمو باندې د ډرون بریدونه شوي دي تلفات نه درلودل خو دا حملې چې دي د سرحدي سیمو کې په پټرولو ذخایرو او په تاسیساتو دولتي ته اور اچولی دی په ډیره پیمانه باندې دی سوځولی دي او له منځه یې وړي دي. او د حملې چې دا ډرون کوم ځینه راغلی دا هم لا تر اوسه معلوم دی چې دا د کوم ځینه راغلی ځکه چې ایران چې کوم برید کوي خو هغه وایي چې دا ما کړی دی. که دا ایران دا برید نه دی کړی د کویت باندې دا برید چا وکړه آیا بیا اسرائیل کړی دی؟ دا یو پوښتنه ده چې همدلته یې پرېږدو او وخت به دا ځواب کی ځکه چې ډبل لوبې په کار دي. فالس فلاګ وار چې ورته وایي دا فالس فلاګ یعنی دروغو بیرغ جګول او د دروغو جنګ هغه همدا دی. دا و زما د نن ورځې خپرونه
او نړیوال خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړه. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.